بسم الله الرحمن الرحیم. نن به زموږ او ستاسو درس موضوع پیل وي. په پیل کې موږ تاسو ځینې تنظیمات ترسره کولی شو. فرض کړه زه دلته 4 طرفه ته خط لیکم تر څو پورې موږ تاسو ته پیل ورباندې معلوم شي. 4 طرفه ته ما خط ولیکئ. نو اوس راځو دلته لومړی پیل ډاون د پیل ډاون هغه لوړه خانه کې چې هر خط لیکل شوی و لاندې خانو ته به هماغه خط راشوه کې ورته رسوي. د دې شارټکټ کنټرول ډي ده. همداسې بل له پیل وروسته موږ تاسو پیل ډاون څخه وروسته موږ تاسو دلته لرو پیل رایټ د چپه طرف خط به راواخلي راسته طرف ته راځي او له دې وروسته بل لرو پیل اپ لاندې خط به لوړ راپورته کړي او پیل لیفټ کې بیا د چپه طرف خط راوړي راسته طرف ته. بل موږ دلته کراس ورکشیټ لرو. کراس ورکشیټ لپاره به لومړی راځو یو جدول انتخاب کړو. جدول چې کله انتخاب شي کنټرول به ونیسو پر بل شیټ باندې به کلیک وکړو. پر دې شیټ چې مو کله کلیک وکوئ اوس په پیل ته راسو او په پیل کې به موږ دلته کراس ورکشیټ ورباندې کلیک کړو. کله چې کلیک کړو دغه جدول موږ تاسو ته کاپي کړي او راته وایي چې یوازې ډیټا غواړئ که فارمټ غواړئ او که دواړه غواړئ. نو موږ تاسو دواړه کاپي کړو کې کوو کله چې مو کې کوي همدغه جدول به موږ تاسو ته دوهم شیټ هم کاپي شوی په دواړو شیټونو کې اوس موږ تاسو همدغه جدول ورسره لرو. کراس ورکشیټ کې موږ تاسو کولای شو یو جدول له یو شیټ څخه بل شیټ ته کاپي کړو. همداسې بل موږ تاسو دلته سریز لرو. سریز بیا د عددونو د مسلسل لیکلو لپاره همداسې تاریخ ته لیکلو لپاره موږ تاسو ته کاریږي. یو دوه مې ولیکل دا داسې راکشوو. کله چې مو تر پایه پورې د خانې ورته انتخاب کړي اوس راځو سریز ته. نو په سریز کې دلته اول موږ تاسو لاینر لرو. لاینر کومه تور باندې اوکې کوي نو زموږ تاسو دا کوم عدد چې ده دغسې به مسلسل تر پایه پورې راته ولیکل شي. تر هر ځای چې ته غواړې تر هغه ځایه پورې تاته لیکل کېږي. همداسې له دې وروسته موږ ګروت لرو. ګروت یې بیا ضرب کوي. هر څو عدد چې تا لیکلی وي هغه ضرب کوي. موږ تاسو راځو په دې خانه کې به یو عدد ولیکو. کله چې مو عدد ولیکئ اوس دا عدد زه غواړم ضرب شي. نو دا د خانې انتخابوو. خانې چې مو کله انتخاب کړې بیا راځو سریز ته ګروت انتخابوو. په ګروت کې په دې لومړۍ خانه کې ورته لیکو چې موږ ته دې 15 په 15 کې ضرب کړي. اوس یې اوکې کوو. کله چې مو اوکې کوئ 15 په 15 کې ضرب کړو 25 شو. هغه بیا په 15 کې پسې ضرب کړو 125 همداسې 625 تر اخره پورې موږ تاسو ته عددونه ټول راځي. له دې بغیر بل موږ تاسو تاریخ لرو. کله چې موږ تاسو دلته تاریخ راواخلو تاریخ له راخیستلو وروسته خانې انتخابوو. خانې چې مو انتخاب کړي پیل ته راځو. په پیل کې سریز کې موږ تاسو ډیټ لرو. په ډیټ کې لومړی ډی ده. موږ تاسو ته به ورځ بدلې کړي. کله چې موږ تاسو اوکې کړو نو موږ تاسو د هفتې یا د میاشتې ورځې چې دا به راته بدلې کړي 15 14 داسې راځي تر 23 تاریخه پورې ورځې پورې تاریخ کې بدلې کړي. که داسې نه غواړئ بیا ورته انتخابولی شو ویک ډیز. ویک ډیز بیا د هفتې ورځې پرې راته بدلوي. اوس فرض کړئ دلته راځو تر 18 تاریخ پورې شته 18 19 نشته بیا 20 شته. همداسې راځي 24 تاریخ شته 25 26 نشته بیا 28 شته. دا د دې لپاره دی چې هغه د هفتې کوم د شنبې او د یکشنبې ورځ په حسابي تاریخ کې په رخصتیو کې حساب دي هغه نه پکښې کې راځي. هغه بیا نه یې پکښې کې لیکل شوی. او بل موږ تاسو مونت لرو. دا به یوازې میاشتې وربدلوي. اوس یې کله موږ تاسو اوکې کړو نو موږ تاسو میاشتې به یوازې بدلې شوي تر 12مې میاشتې پورې رسېدلي دي خو ورځ او کال پر هماغه ځای باندې ولاړ دي. او په یډ کې بیا موږ تاسو ته کلونه بدلوي. کله چې اوکې کړو نو کال 2024 راغلی تر 2034 پورې کلونه بدلوي او نور به پر هماغه خپل ځای باندې موږ تاسو ته ولاړ دي. اوټ پیل لرو. اوټ پیل سم مثالو ته په کتو سره کېږي. فرض کړه موږ دلته یو دوه لیکلي دي یا فرض کړه یو 15 ویښې لیکلي دي یو 15 مو لیکلي دي ځای مو انتخاب کړی دی. اوس سریز ته راځو اوټ پیل ورته انتخابوو. اوټ پیل چې مو انتخاب کړی اوکې کوئ نو په هماغه څلور فرق سره به موږ تاسو ته تر پایه پورې ولاړ شي او عدد مو راځي تر 140 پورې راورسوي. یعنې تاسو هلته دوه عدد لیکلي وو هغه په کتو سره نور درته انتخابوي. بل د موږ تاسو ټرند لرو. ټرند او اوټ پیل خپل منځ کې یو له بل سره فرق نه لري. په هماغه شکل کې درته راځي څنګه ټرند کار کوي اوټ پیل هم په هماغه رقم باندې کار درته کوي. جسټ پای کې کولای شو د دوه خانو خط سره یو ځای کړو. فرض کړئ موږ دلته لیکلی دی احمد او لاندې مو ورته لیکلی دی خان. نو اوس موږ تاسو ته دغه دوه نومونه سره په یوه خانه کې راولي. لومړی به دلته راسئ دا کالم پراخوالی به یې څو غټ کړئ تر څو نومونه ځای شي. دواړه نومونه به انتخاب کړئ او بیا به راسئ دلته پیل ته. پیل کې به جسټیفای ورباندې کلیک کړئ. جسټیفای چې مو کله کلیک کړئ هماغه دواړه نومونه به تاته په یوه خانه کې ولیکل شي. د جسټیفای وروسته موږ تاسو فلش پیل لرو. فلش پیل لپاره به زه دلته یو څه خط را کاپي کړم. اوس به د سر دوه مثالونه تاسو ورته ولیکئ نور به خپله کمپیوټر درته جوړ کړي. دلته نیم ورته لیکم. له نیم وروسته ورته هم څه لیکل شوی دی احمد لیکل شوی دی. دا خانې به ټولې انتخاب کړئ. خانې چې کله انتخاب کړئ نو فلش پیل به ورباندې کلیک کړئ. په چپه طرف کالم کې هر شی لیکل شوی وي ټول به اتومات را کاپي شي او د راسته طرف کالم ته به راسي چې دا هم تقریبا د کاپي یو ډول موږ تاسو حسابولی شو. له پیل وروسته موږ تاسو دلته کلیر لرو. په کلیر کې کلیر آل دی هر څه له منځه وړي. هر څه چې تا لیکلي وو هغه به ټوله له منځه ولاړ شي. او کلیر فارمټ ته یوازې ډیزاین یې له منځه وړي. که دا لیکنه موږ انتخاب کړې وي داسې نو دې لیکنې دغه ډیزاین له منځه راته وړي او هغه کومه لیکنه چې هغه به پر خپل ځای باندې پاتې وي. زه راځم لومړی دا جدول ټول انتخابوم. جدول چې مو کله انتخاب کړئ اوس په کلیر فارمټ باندې کلیک وکړو نو زموږ تاسې هغه ډیزاین به ټوله له منځه ولاړ شي ولې لیکنه به مو پر خپل ځای باندې راته پاتې وي. کلیر کنټینټس کې بیا د ډیټا له منځه راته وړي. کلیر کنټینټس چې مو کله ورباندې کلیک کړئ زموږ تاسې ډیټا له منځه ولاړه او هغه جدول پر خپل ځای باندې همداسې راته پاتې وي. کلیر کمنټ کې کمنټونه له منځه وړي. کلیر هایپرلینک کې هایپرلینک له منځه وړي. کله ستا لینک له بل پروګرام سره جوړ کړی انسرټ کې به انشاءالله ځای راسي څوک به هم وایو
نو لینک چې جوړ کړی هغه له منځه وړي. په ریموف کې یو مخ له منځه وړي او په کلیر کې بیا کار نه کوي لکه غیر فعال شي. داسې کېږي او په ریموف کې موږ تاسو ته مکمل له منځه وړي. همدارنګه بل موږ تاسو ته سورت لرو. د سورت موضوع موږ تاسو له دې بټنو څخه ویلې او په 8مه ویډیو کې موږ تاسو په 8م لیکچر کې دا درس ویلی وو. پر دغه موضوع باندې مو کار کړی وو. نو په سورت کې بیا هغه موضوع تکراري راته راغلې ده له A تر Z دې منظم شي، که له Z تر A پورې منظم شي. همداسې کسټم فرونټ کسټم سورت چې مو کله راخلاص کړئ دلته موږ تاسو لومړی هغه کوم کالم چې موږ تاسو سورت کوو هغه ورته انتخابوو. له هغه انتخاب وروسته بیا موږ تاسو دلته یو څو حالته لرو لکه سیل والیو د پر ډیټا باندې دلته سورت راته وشي، پر سیل کالر باندې دې وشي، پر رخانې پر رنګ باندې که فونټ کالر د خطه پر رنګ باندې وشي، او کنډیشنل فارمټینګ کنډیشنل فارمټینګ څه دې زموږ تاسو پر اپلای کړی ده پر هغه باندې به سورت درته کېږي. کوم یو شته کلیک کې هغه به سر ته ځي، هغه د نور نومونو په سر کې ویل کړل شوي. همداسې دغه فونټ او سیل ټول موږ تاسې له دې ځای څخه د جدول کومې بټنې چې د فلټر بټنې له دې ځای څخه موږ تاسې ټول مطالعه کړي. انشاءالله بلې وارې مطالعې ته ضرورت نشته. یوازې یوه خبره پکې مهمه ده، دغه لپاره به یو جدول جوړ کړو. دلته موږ تاسو دا نمونه لیکلي دي. دا نمونه زه انتخابوم. کله چې مو نمونه انتخاب کړو سورت ته راځو. مخکې سورت موږ تاسو کوئ ټول پر کالم او په عمودي شکل به داسې موږ تاسو سورت کوئ. اوس زه دلته راځم د اپشن ته ورته وایم چې دا سورت چې ماته کوي دا لیفټ ټو رایټ وکوه، چپه وسط طرف څخه راسته طرف ته اوکې کوئ. کله چې موږ تاسو اوکې اوس به موږ تاسو ته سورت وکړي. لومړی به راسو دلته به یو را ورته انتخاب کړو، را مو انتخاب کړو اوکې کوئ. اوس موږ تاسو د احمد چپه طرف ته راوړئ، بیا خالد شو، بیا ولید شو. یعنې سورت چې مخکې د کالم په شکل داسې راته کوئ او په دغه ځای کې بیا سورت د را په شکل راته کوي. له چپه طرف څخه یې راسته طرف ته منظموي. او که چیرې شیټ راسته خوا ته اړولی بیا له راسته خوا څخه چپه خوا ته نومونه ټول درته منظموي. له A تر Z یا له Z تر A پورې همداسې په الفبا په ټولو کې تاسو ته په همغه شکل سره منظموي. انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به پر فایند او سلیکټ باندې کار وکړو. تر بیا بلې ویډیو مو پر الله سپارم. ښې چارې.